سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. د دې کمیر ټیکټونو لوړوالي په باره کې زموږ زیات هیوادوال شکایت لري او شکایت یې بالکل جایز دی، ولې چې یاد خو یې شرکت ټیکټونه دومره لوړ کړي چې هیڅ حد نه لري او نور یې پکې ډېر زیات کمولونه شروع کړي دي. نو غواړم چې په نننۍ ویډیو کې هم دې برخه کې معلومات درکړم. د هغې ترڅنګ په دغه ویډیو کې د اړوند ادارو څخه ځینې غوښتنې هم پکې شته. نو ستاسو واړو څخه هیله کوم چې دا ویډیو زما لپاره یې مه شیر کوئ. ستاسو لپاره دا ویډیو زه جوړوم، تاسو د خپل ځانونو لپاره او د نورو هیوادوالو لپاره ښو کسانو سره شریکه کړئ، کوم څوک چې اوس مهال په موقف کې دي، تر څو که چیرې دوی دې موضوع ته سوچ و، خو سمه ده که سوچ نه و، نو ډېر زیات امکان شته چې د دې ویډیو په لیدو دوی دې موضوع ته ورسوچ شي. نو همدې په خاطر کوشش وکړئ چې مهمو چارواکو سره هم دا ویډیو شریکه کړئ. دوستانو، خبره داسې ده چې کامیار خیوي شرکت د څو موده راهیسې آبزوی ته پروازونه لري. دې باندې تاسو واړه خبرې مخکې په اونۍ کې یو پرواز، اوس خوشبختانه چې 2 پروازونه دي په اونۍ کې. خو د دې پروازونو ټیکټونو بیه کې هیڅ کموالی نه راځي. په شروع کې به چې کلم ټیکټونه د دوی مرکزي دفتر څخه اخیستل کېدل، په هغې قیمت $550 بیا $690 ته پورته شو. خو اوس څه کیسه ده؟ دوی وایي چې 11مه میاشتې کم پروازونه چې دي هغو سیټونه واړه سره فول شوي دي، حتی 12مې میاشتې هم زیات ټیکټونه پلورل شوي دي. دغه ټیکټونه اکثره د دوی مرکزي دفترونه ورکوي. بعضې وختونه ځینې ایجنسیانو اکاونټونو کې اجازه ورکړی شي چې ټیکټونه ترې وکړي، خو هغه ډېر کم کیږي. کله ورځ کې اجازه ورکړي، هغه هم داسې تاریخونو والا چې ډېر شاته وي. خو د مخکې تاریخونو والا لکه د 11مې میاشت کې کم مخته تاریخونه چې دې کې څه خبره روانه ده. یو خو خپل واړو خلکو نه زه ډېره مننه کوم چې دوی ما سره وخت نه وخت خپل مشکلات شریکوي تر څو ما هم ورسوچ شي، زه هم هغې برخه کې پلټنه وکړم او دوی هماغلته موجود وي او ما سره د معلومات شریکوي. نو تاسو واړو څخه زه د زړه له کومې مننه کوم. نو ما خبره دغه رامخته تاریخونو کې پروازونو کوله. کمو هیوادوالو چې ویزې ختمیږي یا یې ټپه کې وخت کم پاتې شوی دی، دوی ډېر زیات په تشویش کې دي. نو دا کوشش کوي چې مخته تاریخونو والا ټیکټونه واخلي. کله چې کامیر دفتر ته ورځي، کامیر دفتر والا ورته وایي چې موږ سره ټیکټونه ختم دي. خو کله چې دوی دغه ټیکټونه بهر ځینې ایجنسیانو کې ګوري، هلته همدغه ټیکټونه ورکوي کېږي، خو په ډېره لوړه بیه. داسې کسانو راته خبره کړې ده چې دوی یو ټیکټ په $1500 اخیستی دی. په څو $1500. هغه ټیکټ چې کوم څوک کامیر دفتر ته ورشي ورته وایي چې موږ سره نشته، خو بهر ځینې ایجنسیان شته چې همدا ټیکټ دې کس ته ورکوي. یو مثال به درکړم، یو کس غواړي چې 11مې میاشتې 15 تاریخ ټیکټ واخلي، دی ځي کامیر دفتر ته، هلته ورته وایي چې موږ سره د یاد تاریخ ټیکټونه نشته. خو کله چې دی بهر ځینې ایجنسیانو ته ورځي، هغه ورته همدغه تاریخ ټیکټ ورکوي. دا ټیکټ کم ځای نه کړی کېږي. ایجنسۍ والا خو په خپل سر ورته ټیکټ نشي جوړوی، خامخا به کامیر سیسټم اجازه ورکوي، یا به په کامیر اداره کې داسې کسان وي چې دوی ورته د زمینه برابري چې ټیکټ ورکړي، لږ پکې دوی ته څه پاتې شي او بل ایجنسیانو والا ته. نو دغه برخه کې موږ واړه هیوادوال د اړوندو ادارو څخه غوښتنه کوو چې دې برخه کې د جدي اقدامات وکړي. یو د کامیر خوي شرکت ته هدایت وشي چې هغه کسان چې ویزې ختمیږي او هغه کسان چې ټپې ختمیږي، دوی ته د نورو نه مخکې اولیت ورکړی شي. بل د ټیکټونو په قیمت کې باید کم سے کم 50% کموالی راشي. که دوی په یادو پروازونو باندې زیات لګښت راځي، نو هغه زموږ هیوادوالو سره شریک کړي چې موږ د پروازونو باندې لګښت زیات راځي یا نور څه مسالې دي، نو دوی د زموږ هیوادوالو سره دغه ستونزه شریکه کړي چې دغه مسله ده، همدې په اساس موږ د ټیکټ قیمت دومره لوړ کړی دی. خو دا چې څه مسله نه وي، نو اړوند ادارې باید دې برخه کې جدي اقدامات وکړي، تر څو چې زموږ کم غریب ولس دی واړو ته پته ده چې په 100 کې به 60% کسان چې کم ټیکټ اخلي اوسني وختونو کې دوی به خپلې پیسې لري. خو د 80% داسې کسان دي چې دوی په قرض باندې پیسې اخلي، دوی د کور څیزونه بهر ورته پلوري، به دغو ټیکټونو ته پیسې پیدا کوي، کوم چې یوه ډېره سخته خبره ده هغه چا لپاره چا باندې چې د حالت تیریږي. نو یو ځل بیا زه د اړوند ادارو څخه غوښتنه کوم چې دغه برخه کې د جدي اقدامات وکړي. نو نننۍ ویډیو هم دومره وه. ستاسو واړو د سپورټ او دعاګانو څخه زه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.